السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو، د دې منکر حدیث دا خبرې تاسو واورئ، بیا زه جواب کوم. ورورا احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 2.5 کاله پس لیکلی شوي دي او لیکلی د بخارا او د سمرقند او د فارس د ایران خلکو لیکلی دي. دا رسول الله نه دی لیکلی، نه صحابه لیکلی دي، نه په هغه من حفظه ولم يراعي اللفظ. बुखारी ने इस हदीस को अपने हाफिज़े से लिखा है और लफ्ज़ हदीस का मुराआत नहीं किया। कमा उरिफ़ min मज़हबिही फ़ी तजवीज़ ज़ालिक, क्योंकि हमें मालूम है कि उसकी मज़हब यही इज्तिहादी यही है कि नक़ल हदीस बिलमाना जायज़ है, नक़ल हदीस बिलमाना जायज़ है। बुखारी ने लफ्ज़ चेंज किया उमर का, कहने वाला उमर था जिसने ये कलिमात कहे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमले कह रहे हैं। बुखारी है बदमाश या शरीफ, या आप खुद वो अंदाज़ा लगाएं जब हम आपको दिखाएंगे किसी बुखारी में कैसे ऐसे कुफ्रियात मौजूद हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ही रिसालत पे शक था और वो खुदकुशी करने की उन्होंने कई दफ़ा कोशिश की है। أنت أيها المسلم يا من تقول أنا أعتمد على صحيح البخاري ألا تخاف ربك؟ كتاب تزوير، كتاب تحريف، كتاب حالة مثل كتب اليهود والنصارى. نحن لماذا لا نحترم كتب اليهود والنصارى؟ لماذا ليست لها قيمة عندنا؟ محترم ورونو، تاسو دا خبرې واورېدلې. یو کس ته سوال کوي چې دا حدیث بخاري مسلم دا څنګه د منلو وړ دي که نه؟ جواب دا کوي چې دا خو د نبي علیه السلام نه وروسته 200 کاله بعد لیکل شوي دي. مقصد دا دی، ګوره هغه قوم پرست، هغه چې په چا کې د قوم پرستۍ مرض پروت وي، هغه په دې خبرو نه پوهېږي. هغه چې متعصب وي د پاکستان سره هسې ورانه ده، هغه په دې خبرو نه پوهېږي. دې د وجې نه یو کس ته سپورټ کوه چې ستا آخرت خرابوي او ته یې سپورټ کوه، دا ناشنا منطق دی. ښه، دې مرضي په خبرو باندې مونږ پوهېږو دا څومره مرضي دی. نو زه ګوره په دې کلپ کې دا یو ځای کې د پرویز سپورټ کوي. تاسو دا کلپ اورئ پرویز سپورټ دپاره. زه خو اول غټ څوک منم نه، غټ الله دی. غټ څوک دی خو که بیا ته وایي چې فلانی لوی سړی دی، فلانی لوی سړی دی، نو غلطیانې خو چا نه کېږي. نو پرویز نه به هم غلطیانې وي. موږ یې نه رسول ګڼو، نه یې الہ ګڼو، نه یې امام ګڼو، خو ډېرو مولیانو نښه دی. هغه یو کتاب لیکلی لغات القرآن، د یو مولا بیان مې اورېده، ډېر لوی مولا ځان ته وایي، خلک یې لوی مولا ګڼي. هغه وایي چې پرویز ګمراه سړی تېر دی. وایي پرویز یو تفسیر لیکلی دی لغات القرآن په 4 جلدو. مطالب القرآن، مطالب الفرقان 41 جلده دی. او دا کم چې لغات القرآن دی دا تفسیر نه دی، دا د لغاتو کتاب خو د کمال کتاب دی. زه مسلمانانو چې کوم مسلمانان د الله منونکي دي، د چا غلامان نه دي. که څوک د دیوبند غلام وي ځي دي، څوک د پنجپیر غلام وي په مخه یې ښه، څوک د امام بخاري او د امام شافعي امام مالک غلامان وي په مخه یې ښه، څوک چې د الله بندگانو غلامان وي. د الله قرآن د الله د کتاب په الفاظو باندې معنی معلومول غواړي، نو لغات القرآن د هغوی دپاره ښه کتاب. محترم ورونو، امام بخاري چې د هغه په ثقتوب باندې چې هغه ثقه اعتمادي انسان د امت اجماع د امت د هرې مکتبې والی چې که هغه بریلوي دی او که هغه صیفي دی او که هغه پنجپیري دی او که هغه دی، ټول وایي. ګوره دې ته ثقه والی د یو کس باره کې چې خپل مخالفین هم و چې دا اعلی انسان و ثقه انسان و، بس د خلکو وایي چې دشمن دې هم صفت وکړي. ښه، د دې په مقابله کې داسې یو کس باره کې ته وایي چې پرویز ښکاره منکر حدیث. تاسو دې شکل ته وګورئ محترم ورونو، هغه تفسیر لیکلی په دومره جلدونو کې. زه مسلمانانو ته یم چې هغه ووایي. ګوره بخاري باره کې داسې نه وایي چې دا ولولئ کوم حدیث تاسو ته ضعیف ښکاره شو علماو سره رابطه وکړئ، دې سند به څنګه وي، داسې نه وایي. ګوره هغه باره کې وایي دا کیدای شي ایرانیانو لیکلی. نو او تا ته دې الله بس اوس خو تللی الله ته ورغلی، هدایت خبره هم وغورځېدله من نه. نو دا خو ښکاره معلومیږي چې دا د مجوسو اصل اولاد دا و، ځکه په پاکستان او دې علاقو کې اوسېږي. هغه کې دا نه وایي. وجه دا ده چې دا د منکر حدیثو ملګری دی که نه، څنګه به په هغه باندې رد وکړي، څنګه به وایي چې پرویز ګمراه انسان و، څنګه به وایي چې نه د هغه کتابونه هم ولوله، دا خو د نبي علیه السلام نه 1415 کاله بعد لیکل شوي، په دې کې ګمراهي شته. ښه، ګوره محترم ورونو، زه تاسو ته دا علمي خبرې دي. د زموږ د دین حفاظت چې دی، اصل حفاظت دا په حفظ سره شوی. دا قرآن حدیث دا اصل چې صحابو په دې باندې هغه د هغو عمل به جاري و، هغه به دا به حفظ کو، قرآن به حفظ کو، احادیث به حفظو. اصل حفاظت د یو شي چې کېږي هغه په حفظ سره کېږي. دا تحریر چې دا یو مدد دی، مدد
نو ګوره دې منکر حدیث ته موږ د دې ټولو پلویانو ته ویو آیا نبی علیه السلام په خپل لاس باندې قرآن لیکلی دی که نه زه ستاسو ذریت ته زما چلنج دی هغه قرآن موږ ته راوښیي چې نبی علیه السلام لیکلی دا خو معلومه خبره چې ابوبکر لانو جمع د قرآن شروع کو هغه په ژوند کې دا مکمل نشو چې عثمان لون راغی موږ سره چې کوم مصحف د قرآن دی ته مصحف عثماني وي دا هغه راجمع کړی دی نو تاسو باندې همدغه سوال دی چې د نبی علیه السلام د وفات نه وروسته 40 او 45 کاله پس دا جمع کېږي دا د منلو وړ ده څنګه یې ومنو نبی علیه السلام دا کار نه یې کړی یو شی هغه نه دی جمع کړی او وروسته د نبی علیه السلام نه دا کار کېږي نشته په دوی کې عقل والا نشته صاحب عقل چې پوښتنه دې وکړي چې او دا ته چې ما ته وایي چې حدیث لیکل شوي نه و وروسته ولیکل شو دې جواب زه کوم دا ولې دا خبره کوي چې 200 کاله بعد لیکل شو نو ته دا قرآن خو موږ سره د لیکلو په شکل کې د نبی علیه السلام نه پاتې نه دی وروسته تقریبا 3 خلفا دا کار وکړو دا موږ څنګه ومنو ښه که ته وایي چې په دې راویانو باندې اعتماد نشته دا راویان موږ څنګه ومنو مثال دا حدیثو یادومه نو دا قرآن خو تا هغه راویانو نقل کړی کوم چې حدیث نقل کړي په دې کې ولې داسې نه وایي چې دا شیعګان راویان په دې کې ولې داسې نه وایي چې فلانې شیعه راوي ګوره وجه دا د محترم ورونو د هر مبتدع ضال مدل کار دی چې کله غواړي دین تحریف کې په حدیثو باندې اټیک کوي دا وایي دا د شیعګانو کتاب دی هلکه د شیعګانو د غټ ملیان چې په بخاري باندې لګېږي هلکه چې د شیعګانو کتاب به هغوی به توثیق کوي او د هغه به صفتونه کول چې بیان کوي دا بخاري زموږ کتاب دی خلکو ته یې ورسوئ دا خو تاسو ته ما دروښودی دا یو علایاري دی یو بل یاسر الحبیب دی د شیعګانو خبره نن سبا مناظرین دی دا د بخاري باره کې د ژبه استعمالوي نو معلومیږي نه د هغو کتاب نه دی دا د هر ګمراه په خلاف دا کتاب دی چې هغه که پرویزی دی که هغه منکر حدیث پاره نامه باندې که هغه دا شاکری دی او که هغه دا نور ګمراهان شیعګان دی او دا نور خلک دي د هغو په خلاف دا کتاب دی ځکه په ټولو باندې دا بد لګېږي نو ګوره دا حدیث د نبی رسول په زمانه کې موجود او صحابه حفظ کول لکه څنګه چې قرآن حفظ کو لکه څنګه چې قرآن نه لیکل کېده پوره نه ولیکل شوی دغسې حدیث هم نه لیکل کېده ځکه هغو ته ضرورت نه راته الله هغو ته داسې حافظې ورکړې وي چې هغه مثال نشته دی تاسو دغه ویډیو وګورئ محترم ورونو زموږ سبا زمانه کې فصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول هل لك إن أعطيتك ذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أنس بن مالك يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أبي هريرة أو لكلكم ثوبان أبي هريرة أي مسجد وضع في الأرض أولا أبي ذر لقنوا موتاكم لا إله إلا الله حديث من أبي سعيد عند من عند مسلم إنما الصيام جنة حديث من أبي هريرة عند الشيخين من أراد الحج فليتعجل حديث من حديث أبي هريرة عند أبي داود عند من أبي داود محترمون دا ماشوم دی ړوند دی دې دومره د حدیثو کتابونه حفظ کړي چې سړی تصور نشي کولی دا کس ورته صرف د حدیث متن وایي دا ورته وایي دا فلانې راوي دی یو کس ورته وایي چې فلانې هغه ورته دا وایي دا په نن سبا عصر کې یو کس دا کوي ګوره موږ چې کله قرآن حفظ کړو هغه ته درجه غټه ورکول کېږي چې لکه حفظ یې وکړو عام چې د مصحف نه لولي هغه درجه غټه نه ولې ځکه حفظ اعلی درجې نو د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابه او تابعینو دغه دین چې د حفظ په شکل کې موږ ته رارساو حفظ خو چې کله عمر بن عبدالعزیز زمانه راغله هغه محسوس کړه چې وروسته خو داسې ټنګسري راځي لکه دی دا زوی چې په 600 کې 233 نمبر یې اخیستلی وي قرآن کې آیت دی هذا مبین داسې خلک راځي چې د قرآن یو ټکی نشي لوستلی دې لپاره به څه کوو دغه حدیث چې تاسو حفظ کړي دي دا راواخلئ دا په کتابت شکل کې کتابي شکل دې ته ورکوئ لکه دا قرآن چې تاسو حفظ کړی نبي علیه السلام په زمانه کې لیکل نه وشوي راشي دا قرآن تاسو ته د کتابت شکل کې ولیکو هلته اعتراض نه کوي چې قرآن خو هم دغه دی حفظ نه یې راواخیسته ویې لیکه دا داسې نه و چې امام بخاري سوچ وکړو چې زه فکر کوم دا حدیث دی او راواخلم نه دا هغه حدیث چې صحابو نه موږ ته پات دي د حفظ په شکل کې هغه یې راواخیستل هغه یې ولیکه ګوره که چېرته دا تحریری دا دومره اعلی کار وای تحریری شکل کې یو کتاب ورکول الله به چېرته دا قرآن خپل نبي ته په حفظ شکل کې نه دا کوو چې ای نبي تا ته درلېږم او ته حفظ کړه الله سبحانه وتعالی سوره قیامه کې وایي چې لا تحرک به لسانک ای نبي د قرآن لوستلو سره تیز نبي صلی الله علیه وسلم ته به چې کله جبرائیل وحی راوړه هغه به هم تیز تکراروه الله ورته وایي چې دا کال مه کوه ته خیر دی موږ یو ان علینا جمع قرآن دا قرآن موږ ستا په سینه کې حفظ کوو
ګوره الله سبحانه وتعالی نبی علیه السلام ته د قرآن د حفظ په شکل کې ورکړه، کتابي شکل کې ورنه کړه، ځکه حفظ ډېر اقوی په مقابله د کتابي. موسی علیه السلام ته الله د تورات چې په تختو شکل کې ورکړی چې دا تورات دی، هغه تورات نن سبا عصر کې نه میلاویږي، ځکه چې دا کتابي شکل کې د خرابېدلو د ورکېدلو ډېر امکان دی. کتاب د چار نه وسو لاړ قصه ختمه. حفظ شکل کې یو کس به راشي لکه ما حفظ کړی، بل به راشي ما حفظ کړی، دا ډېر اقوی. نو ګوره د صحابه او تابعینو په دور کې دا حفظ ته به ډېره ترجیح ورکوله. خو وروسته چې خلک راغله هغو دا محسوسه کړه چې هلکه داسې خلک به راځي چې هغه د یو حدیث یو سند نشي ذکر کولی، حفظ کولی نشي. هغو ته به موږ څه کوو؟ هغو ته به موږ وایو دا حفظ که نه، هغوی کولی نشي. راځئ دغه حدیث چې تاسو حفظ کړي دا موږ کتابي شکل کې تاسو ته لیکو. هغه حدیث چې د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و. ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خلکو لیکل نه کول. عبدالله ابن عمر د مشکات کې حدیث نقل هغه به حدیث لیکل. چا ورته چې ته هر حدیث مه لیکه. ګوره دوی ویل چې نه دا حفظ غوره کار دی، باید موږ حفظ کو. ته چې عبدالله ابن عمر دا لیکل کې دا مه کوه. عبدالله ابن عمر نبی صلی الله علیه وسلم ته ورغی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه دا حدیث لیکم او خلک ما منې کوي. لیکه قسم د الله په ذات چې زما روح د هغه په لاس کې دی، زما خولې نه خېږي الا حق. ګوره لیکل هغه وخت کې هم کېده. نبی صلی الله علیه وسلم ته یو قوم راغی، نبی صلی الله علیه وسلم چې دې ته ولیکئ زما هغه خبرې مې ورته ولیکئ. بخاري کې حدیث د نبی رسول چې کله وفات کېده صحابه ته چې راوړې زه تاسو ته ولیکم، لیکل درته وکم څه ولیکم؟ هغه حدیث چې زما مخکې دی وی لیکم. دا لیکلو خو ډېره ترجیح ځکه دې ته نه ورکوله، وجه دا وه چې حفظ ډېر اقوا په مقابله د کتابت کې. ښه دا کتابت د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شوی دی. ولین دی شوی؟ یو دا صحیفه د عمرو بن العاص دا امام احمد هم نقل کړی چې عمرو بن العاص صحابي هغه خپل لیکلي امام احمد په مسند احمد کې نقل کړی. دا یوه کتابت شکل کې دا صحابه وخت کې دا دغه رایجو. علي رضی الله عنه یو صحیفه وه، خلکو به هغه نه پوښتنه کوله چې تا ته الله نبي صلی الله علیه وسلم د قرآن نه علاوه هم څه درکړي دي؟ وایي نه، علاوه یو صحیفه ده چې هغه کې دا خبرې چې جزیرة العرب نه کفارو شړې ده، بعضې خبرې د نبي علیه السلام پکې موږ لیکلي ده، قرآن نه علاوه پکې نور څه نشته. ځکه د شیعهګانو دا عقیده چې قرآن 80,000 آیتونه وو دا پکې خلفاو دا کړی. نو هغه ورته چې نه قرآن هم دومره آیتونه دی، خو د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث موږ سره شته دی، دا هغه لیکلي وو. همداسې صحیفه د سعد بن عباده چې امام ترمذي هم د هغه نه څه نقل کړي د سعد بن عباده، هغه هم بعضې صحیفې وي، همداسې بعضې مراسیل له صحابو هغه نقل شوي. نو ګوره صحیح دی د صحابو په دور کې یا تابعینو په دور کې دا لیکل نه کېده. وجه دا وه چې هغو د هر څه حفظ کول، حفظ و. وروسته چې خلک راغله وروسته خلکو دپاره هغه حدیث لکه هغه قرآن چې صحابو د نبي صلی په دور کې اورېدلی و هغې یې راواخیست کتابي شکل کې. هغه حدیث چې د نبي صلی په زمانه کې صحابو او تابعین اورېدلي و هغې یې راواخیستل کتابي شکل یې دې ته ورکړه. دې باندې کوم اعتراض دی؟ خو دې خبره باندې اهل علم پوهېږي نه منکر حدیث.